سلامونه ګران شاګردان ولادي وکچر وجوړ بیاس راځو د نن سبق چې دی هغه انګلیش vocabulary about eatables انګریزي الفاظ د دغو شیانو په باره کې چې هغه خوړل کیږي اکثره ورځونه الفاظ د خوراک اچاک او چاک غلا دانې په باره کې دي راځئ راسره وایستئ تلفظ یې هم زده کړئ معنوي یې هم زده کړئ سیړل غله دانه لکه غنم و داسې نور بټر میلک شلمبې بیف د غوایي غوښه مټن د پسه غوښه ساس سالن چکني میلټ باجره ورته وایي پښتو کې راسره چې لکه جواري دا رقم خوراک دی ویل د ګلګي غوښه سخوندر غوښه سیسم یا سیسمي کنجتې میز جواري سیرپ شربت سویټ میټ میټایي لوپ چپاتي ورته وایي د امریکایي ډوډۍ د WT سره دې سې ټوټه ورکاټي دا ته لوپ وایي د هغو د خو نو برېډ ډوډۍ نه د لوپ دی مینسټ میټ کیمیا غوښه یا کیمه چې موږ ته کیمیا ورته وایي سوپر د ماښام ډوډۍ یو د ماخستن یو د ماښام د مازدیګر خواته دغه ته وایي کنزړو مربا پیکل اچار چیز پنیر بارلی وربشه پلامړي فالوده یا فالوده ګریوي ناتار نري شوروا یخني مورسل ګوله د ډوډۍ ګوله روسټډ میټ سره کړې غوښه وینیګر سرکه شوګر کینډي مصري کریم پیروي مننه ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې د انګریزي الفاظ به د خوراک او د څښاک دپاره چې استعمالیږي ویډیو سره لایک کړئ الله حافظ چې اړیکه کوم سبق غواړي تاسو موږ څخه غوښتنه وکړئ کوم سبق درته ووایو